د شهزادګۍ ناول څلورمې برخه ته ستاسې پام راړو. زما نننۍ ورځ ټوله په همدې سوچونو کې تېره شوه چې ولولې ته څنګه د خپل زړه خبره وکړم. بوټونه مې وویستل، د خوب جامې مې پر تن کړې او چپرکټ کې اوږد وغځېدم. سوچونو کې لاړم. تر ډېره مې د هغې په اړه سوچونه وکړل. وروسته مې موبایل ته لاس کړ او له ځایه راپورته شوم. مخامخ المارۍ کې مې پتلون ځوړند و. ورغلم، له جیبه مې ترې هماغه سپین کاغذ راواخیست په کوم چې ولولې خپل نمبر لیکلی و. بیرته خپل ځای ته راغلم. موبایل کې مې شمیره ووهله. زړه نازړه مې برېښنا تڼۍ کېکاږله. زنګ یې تېر کړ خو اوچت یې نه کړ. دوباره مې ور وواهه، بیا یې هم اوکی نه کړ. 5 ځله مې دغه کړنه تکرار کړه خو د زنګ د اوچتولو څوک نه و. سوچونو کې لاړم. ولې یې موبایل اوچت نه کړ؟ ښایي ویده وي. که ویده هم وي د موبایل زنګ یې راویښوي، نو ولې یې اوچت نه کړ؟ همدې سوچونو کې ویده شوی وم. موبایل مې وشرنګېد. لړزې یې زما پام خپل ځان ته کړ، خو خوب را باندې زورور شو او د موبایل پورته کولو ته مې زړه ښه نه کړ. په دوهم ځل شرنګېدا سره یې له خوبه نیغ راپورته شوم. سترګې مې وموښلې، سکرین ته مې وکتل. زړه مې خوشحاله شو. یوه شېبه مې شمېرې ته کتل. په مخ مې مسکا خپره شوه. شمېره د ولولې وه. اوکی مې کړ. هلو؟ په انګلیسي وویل. وبخئ، شمېره مو ناشنا وه. پښې مې له چپرکټه لاندې راځوړندې کړې. ومې ویل که شمېره ناشنا وي سړی خو اشنا دی. بیا یې ونه پېژندلم. په همدې یې ټینګار کوه چې ځان مو راوپېژنئ. زه غلی وم. وروسته مې په پښتو کې وویل که اوس مو پېژندلی یم خوښ به شم. ویې خندل. څنګه یې؟ ښه یم اغلې، تاسو وایئ خپله څنګه یاست؟ ښه یم، مننه. غلې شوه. زما او د هغې ترمنځ خاموشي یوازې بهر د باران تړکار ماتوله. زما په اند له چا سره لګیا وه، خبرې یې کولې. ویل یې وبخئ، کار مې و. کومه خبره نه ده. د شپې مې درته ډېر زنګونه ووهل. زما په اند ویده وي؟ هو، بلکل ویده وم. د شپې وختي ویده کېږم او د ورځې وختي راویښېږم. نرۍ خندا مې وکړه. ومې ویل مهالوېش دې لکه چې جوړ کړی. همداسې یې وبوله. د هغې پرونۍ خبرې، ما پسې شاته راتګ، مغازې ته راتګ او بیا د موبایل شمېرې زه شکي کړی وم چې ښایي زه به یې هم خوښ یم. زما زړه کې ما د هغې لپاره د خپلې مینې د ښکاره کولو او اظهار کولو الفاظ برابرول چې څنګه ورته د خپل زړه حال ووایم. زړه به مې ویل چې په موبایل ورته د زړه خبره وکړم، بیا به یې خپله پرېکړه بدله کړه او د اظهار کولو نه به یې منع کړم. ویل به یې هسې نه چې خفه شي. زموږ د دواړو ترمنځ خاموشي واکمنه وه. هغې څه نه ویل او زه سوچونو کې ډوب وم. د لږې چوپتیا وروسته یې زړه د دې تاب نه درلود چې نور دې خاموشه کېنو. ویې ویل ویده شوې؟ ومې خندل. نه نه یم ویده. بیا نو څنګه خاموش وې؟ مسک شوم. ومې ویل که زه خاموش وم نو ته هم زما نه ډېره غلې وې. په خندا شو. ډېر چالاکه یې. د چالاک لفظ په اورېدو خندا راغله. ښایي په دې خبره کې تاسې ته تللی یم. په کړس خندا یې وکړه. مطلب او زه هم چالاکه یم؟ پرته د ځنډه مې وویل هو. د هغې له خولې راوتلې هره خبره زما لپاره ملغلره وه. په دې څو ورځو کې یې زما ژوند ته تغییر ورکړی و. زړه کې به مې ویل اظهار ورته وکړم، بیا به مې ویل مخامخ به یې وکړم. تر ډېره همدې سوچونو کې وم. وروسته مې زړه په همدې اوبه وڅښلې چې مخامخ ورته اظهار وکړم ښه به وي. ومې ویل که اوزګاره یې غواړم نن در سره ووینم. غلې وه. زما په اند سوچ یې کاوه. وروسته یې وویل اوزګاره خو یم. راپورته شوم، هندارې ته ودرېدم، مسک شوم. ومې ویل کوم ځای کې ګورو؟ په خندا شوه. عجبه ده، ځای به هم زه ټاکم. بلکل. سوچ یې وکړ. وروسته یې وویل زموږ د کور ترڅنګ پارک. بیخي سمه ده، نن مازدیګر همالته درځم. خبرې مو بس کړې. خدای پاماني مې ترې واخیسته. موبایل مې بند کړ. له هندارې مې د اورسۍ پر لور وکتل.
تته رڼایي ښکارېده. ساعت ته مې وکتل، 5 بجې وې. تشناب ته لاړم، اودس مې وکړ او لمونځ مې ادا کړ. خوب نه راته، خود به نه راته چې سبا زما د ژوند یوه نه هېرېدونکې ورځ راتلونکې وه. ما له اوس نه ورسره مستقبل لیده. هغې مې په زړه غلبه کړې وه. ته ډېره ناست وم. وروسته یې سوچونو کې په ناسته ویده شوی وم. یاسر د تیر په څېر نن بیا په مخ اوبه راواچولی او د خوب له دنیا یې راوویستم. د نن او تیر ځل اوبو راچولو کې ډېر توپیر و. مخکې به یې چې اوبه راواچولې تر ډېره به تروش ناست وم او غوسه به راتلله. خو دا ځل هغسې نه وه. دا ځل خوشحاله وم. راته ولاړ و، ویل یې ناوخته دی، سهارنۍ تیاره ده. راپورته شوم، مخ ته مې لپه اوبه واچولې، لباس مې بدل کړ، سهارنۍ مو وخوړه او وروسته مغازې ته لاړو. مازدیګر باران ودرېد، اسمان ځای ځای وریځ و. یخې سیلی زور کاوه. کور ته راغلم. لباس مې بدل کړل، په ځان باندې مې ګوتې ووهلې، هندارې ته ودرېدم. د خپل ځان ننداره مې ښه ډېره وکړه. ویښته مې سم کړل او له کوره راووتم. د څو شېبو وروسته پارک ته ورسېدم. شاوخوا مې نظر تېر کړ، ولوله مې تر سترګو نه شوه. مخامخ مې 3 کسي چوکۍ پرته وه. همالته کېناستم. ما ته مخ ماشومان ناست وو. هغوی ته مې پام شو، له یو بل سره یې لوبې کولې. د هغوی په لیدو مې خپل ماشومتوب رایاد شو. پارک ټول په شین چمن پوښل شوی و او منظمې لارې یې درلودې. له جیبه مې موبایل راویست، سکرین ته مې وکتل. وخت پوره و، هغه وخت چې موږ پکې د لیدلو وعده کړې وه. خپلو تورو بوټانو ته مې وکتل او په داسې حال کې چې موبایل مې د پتلون جیب کې وراچاوه، د سر په پورته کولو مې سترګې په والولې ولګېدې چې را روانه وه. ښایسته رنګې اوږدې جامې یې پرتن کړې وې او زما په لیدو راته مسکی شوه. سلام یې وکړ، د چوکۍ بر سر ته کېناسته. ویې ویل وبخه، ډېر انتظار مو لکه چې وکړ. لاسونه مې سره خپلو کې ورکړل، مسک شوم. زه هم همدا اوس راغلم. ښه وشو چې انتظار مو نه دی کړی. سترګې مې ټیټې واچولې، په تت غږ مې وویل تر عمره د انتظار کولی شم. مسکی شوه، په لیوالتیا یې راوکتل او ویې ویل څه مو ویل؟ نه، زیاته مې کړه. ما خو ستاسو د حال پوښتنه هم ونه کړه. زه ښه یم، تاسو خپل حال وایئ. سترګې مې ورخښې کړې، ومې ویل تر اوسه خو ښه یم. د حال د پوښتلو مننه مې ترې وکړه. له ځایه پورته شم، هغې ته مې وویل ته تر هغې دلته کښېنه چې زه د څښلو لپاره یو څه راوړم. د سترګو په اشاره یې وپوهولم چې لاړ شم. مخامخ کانتین ته ورغلم. 2 کاغذي پیالو کې مې کافي راواخیسته، بیرته راغلم. ناسته وه. مخې ته یې ودرېدم، پیاله مې ورکړه او په چمن کې ورته مخامخ کېناستم. هغه د کافي په څښلو بوخته شوه. ما یې مخ ته کتل. ذهن کې مې همدا تېرېدل راتېرېدل چې څنګه ورته د زړه اظهار وکړم. زه په همدې سوچونو کې وم چې را به یې کتل او ویې ویل څه سوچونه کوي؟ په لاس کې نیولې پیالې نه مې غړپ وکړ. هېڅ، همداسې. هماغه ماشومانو ته یې سترګې واړولې چې لږ مخکې ما وکتل. په ننداره یې شوه. په زړه مې لاس کېښود، زړه کې مې تېره شوه چې هر څنګه کېږي د زړه بنده غوټه به نن ورته سپړم او ډک زړه به ورته خالي کوم. اوس هم د ماشومانو په ننداره وه او خندل یې. د سر تار تار ویښته یې په رخسار راپراته وو. ستونی مې تازه کړ. د هغې د پام راړولو لپاره مې ټوخی وکړ. را ویې کتل، وریځې یې پورته کړې او ویې ویل ګرم غړپ دې وکړ؟ ومې خندل. نه، زیاته مې کړه. یو څه ویل درته غواړم. ګیلاس یې پر چوکۍ کې د خپل ځان تر څنګ کېښود، لاسونه یې د زنې لاندې کړل او ویې ویل ووایه، زه د اورېدلو لپاره راغلی یم. ویرې پسې واخیستم. زړه مې په دربا پیل وکړ. څو رقمه پوښتنو مې ذهن کې انګازې جوړې کړې. غوسه نه شي؟ نه، داسې نه ده. هغه نه غوسه کېږي. بیا به مې زړه وویل دا وخت مناسب نه دی. خبرې ته به مې خوله را جوړوله، خو ویرې او تشویش واخیستم. هسې نه چې زما په خبره غوسه وکړي. اوږده ساه مې واخیسته. رانیغ شوم. سترګې مې اسمان ته پورته کړې. بیرته مې مخامخ د شنې ونې پاڼو ته وکتل او ومې ویل ولولې، زه نه پوهېږم چې دې ته څه وایي.
د لومړۍ ورځ راهیسې مې چې پر تا سترګې لګېدلي ستا په اړه سوچونه کوم. هم ستا تصویر مې سترګو ته نیغ ودرېږي. هره ثانیه مې زړه غواړي له تا سره خبرې وکړم، له تا سره وګورم. په دې خبرو یې د مخ سوروالی نور هم زیات شو. زما پند وشرمېده. د هغې ښایسته مخ ته د شرم دې سوروالي څه بېله بڼه ورکړه. نوره هم ښکلې شوه. څه یې نه ویل او یوازې زما خبرو ته یې غوږ نیولی و. زیاته مې کړه ښایي همدا مینه وي، بده یې مه ګڼه چې زه له تا سره مینه کوم. دا مینه اوس زه نه، زما زړه کوي او هغه زما له واکه وتلی. هغه اوس ستا زړه ته کډه کړې. ما له خبره نه وه خلاصه کړې چې له ځایه راپورته شوه. سینډل یې وویستل، راغله مخامخ راته شنه چمن کې کېناسته. زما رپېدلی لاس یې په خپل نرم لاس کې واخیسته. ویې ویل ته څه وایې چې زه کومه بدکاره یم؟ زه هسې د چکرو لپاره تا سره ګورم؟ نه، داسې نه ده. زه هم له زړه نه مجبور یم. زما هم ستا غوندې حال دی. ما هم ستا د لیدو په لومړۍ ورځ خپل زړه ستا په واک کې درکړی. هغه لا په خبرو بوخته وه خو زه له خپل حاله غورځېدلی وم. نن زما د ژوند تر ټولو ستره ورځ وه. د ولولې له خولې زما لپاره د مینې اظهار ما له ځان سره نه و سنجولی. له هغې سره مې تر ماښامه خپل زړه تش کړ او په زړه کې د مینې ډک الفاظ مې ورته مخې ته کېښودل. دا ورځ زما لپاره نه هېرېدونکې وه. نن ما ته د جنت حوره په دې دنیا مخامخ ناسته وه. یوازې ناسته نه وه، بلکې په خپلو نرمو لاسونو کې یې زما لاسونه هم نیولي وو. دا هغه ورځ وه لکه زه چې یو ځل بیا دې نړۍ ته راغلی یم. خو د دې راتګ او مخکې راتګ توپیر په دې کې و چې مخکې ما نړۍ کې نور د الله مخلوق هم کاته، خو دا ځل هر څه بدل و. دا ځل ما ته ځان ته زما شهزادګۍ ښکارېده. دا ځل یوازې زما ولوله زما سترګو کې ګنډل شوې وه. دا هغه نړۍ ده چې زموږ د دواړو پرته پکې بل څوک نه اوسي. ماښام شو، خو هغې اوس هم زما لاس داسې نیولی و لکه د کوم ماشوم لاس یې چې نیولی وي. له پارکه راووتو. په نه زړه مو له یو بل رخصت واخیست. ما ورته ډېر وویل چې زه به یې تر کوره ورسوم، خو ټینګار یې کاوه چې خپله ځي. د هغې کور د همدې پارک سره نږدې و، نو ځکه پیدل لاړه او زه ترې ټکسي ته وختم. د مغازې پته مې ورکړه. د لږ ځنډ وروسته ترې ښکته شوم. یاسر ناست و، خوشحاله برېښېده. ما ته په کتو یې وویل خدای دې خیر کړي، چېرته تللی وې؟ پرته د څه ویلو لاړم، خپل ځای کې کېناستم، سګرټ مې راوویست او بل مې کړ. یو کش مې ځنې وکړ، دوهم مې وکړ. یاسر بیا راغږ کړه. زما ځواب دې را نه کړ. له ځایه پورته شوم، مسک شوم، قدمونه وهل مې شروع کړل او ومې ویل ورېندار دې پیدا شوه. په حیرانتیا یې وویل رښتیا؟ ورغلم، مخې ته یې ودرېدم. زه د دروغو سړی نه یم. راته مسک شو، سترګو کې یې خوشحالي ښکاره شوه. ویې ویل تله د کشر رول له مخې دیوال لرې شو. د دې خبرې په اورېدو مې وخندل. بالکل، ته پرې ګوته کېږده، ښځه کول دی په ما. راپورته شو او لاسونه یې رانه کلک تاو کړل. تر ډېره یې نیولی وم. وروسته وموسېد او ویې ویل که د ورېندار کیسه راته تېره کړي. پرته د څه ویلو مې تر ماښامه ټوله کیسه ورته تېره کړه او له هغې وروسته د خپل کور پر لور وخوځېدو. یاسر دروازه خلاصه کړه. دواړه ننوتو. هغه کورتۍ راځوړنده کړه. ویې ویل د پخلي نوبت ستا دی، خو زه مجبور یم چې نن یې خپله وکړم، ځکه ته نن په خپل نوي ژوند کې زما مېلمه یې. پر پروت کوچ اوږد وغځېدم. ومې خندل. ستا نوبت به هم راشي. خندنی شو او د پخلنځي پر لور لاړ. د هغه له تګ وروسته زه هم پاڅېدم، تشناب ته لاړم. مخ او لاسونه مې پرېمینځل، په ځان پاک مې مخ وچ کړ. ما له تشنابه لا پخوا نه وه رابهر کړې چې د موبایل زنګ مې وشرنګېد. خوشحاله شوم. په یوه منډه مې د موبایل تر څنګ ځان ورساوه. زړه کې مې تېر شول، ښایي ولوله وي. سکرین ته مې وکتل، شمېره ناشنا وه. اوکی مې کړ، سلام مې وکړ. له هغې لورې ښځینه اواز راغی. د سلام جواب یې راکړ. ومې پېژنده، مور مې وه. ومې پوښتل مورې څنګه یې؟ په سلګو یې وویل موږ چې مړه شو ته به بیا راځې؟ پوه شوم چې څه خبره خو شته. ومې ویل
الله دې خیر کړي مورې، څه خبره شوې؟ په خبره مې پوه کړه. ژړا یې ورو شوه. په تت غږ کې وویل پلار دې ناروغ دی، همدا ستا نوم یې خوله کې نښتی، ټوله ورځ ستا نوم اخلي. زیاته یې کړه تا هلته څه لیدلي چې بیخي دلته له راتګه دې ځان منع کړی؟ کور درنه هېر دی؟ که موږ درته زنګ ونه وهو نو ته خو مو بیخي پوښتنه نه کوې. د هغې خبرې لا خلاصې نه وې چې ومې ویل مورې غم را سره دی، خو د دې ځای دومره پابند کارونه دي چې اوزګارېدل ترې ډېر کم وي. خاموشي یې اختیار کړه. وروسته یې وویل ستا به همدا خوښه وي چې زه او پلار دې له دې دنیا لاړ شو نو بیا به کور ته راستنېږي. د مور په دې خبره مې زړه ته درد ورسېد. مورې دا ته څه رقم خبرې کوئ؟ تاسو دواړه دې الله زما له سره نه کموي. زما خبره یې را پرې کړه. بس نو که موږ د پلار او مور یو چې هر څنګه وي نور کلي ته راځه. ما که هر څومره پلمې ورته جوړې کړې خو نه یې منله او په خپله خبره یې ټینګار کاوه. مجبور شوم چې ورسره ویې منم. ومې ویل سمه ده، که د الله رضا وه همدې څو ورځو کې به درشم. خوشحاله شوه. ډېرې دعاګانې یې راته وکړې. زما زړه ته هم خوښي ورسېده. خدای پاماني مې ورسره وکړه. موبایل مې بند کړ. راغلم او په کوچ اوږد وغځېدم. یاسر له پخلنځي راغږ کړ. څوک و؟ مور مې وه. له پخلنځي یې سر راوایست. ویې ویل خیر خو؟ رانیغ شوم. هغه ته مې سترګې واړولې. ومې ویل ډېره نارامه ښکارېده. غوښتل یې زه افغانستان ته ورشم. د هغې له خولې راوتلې دغه خبره به مې هېره نه شي چې ویل یې کله دې چې زه او پلار مړه شو بیا کلي ته راځې. پخلنځي ته یې سر ورته دننه کړ. بېرته راووت او ویې ویل اوس دې اراده څه ده؟ ما ورته هو وکړه او ومې ویل په دې څو ورځو کې ورځم. یاسر نری او معناداره خندا وکړه او ویې ویل له ورېندارې به یې هم خبروي. مسک شوم. له ځایه راپورته شوم او د هغه پر لور ور روان شوم. ومې ویل ضرور. زه لا پخلنځي ته نه وم ورسېدلی چې هغه سره د خوړو راووت. ومې ویل ډېر ژر دې تیار کړل. راته مسک شو. ویې ویل هر څه مې تیار راخیستي و، ما یوازې په غابونو کې واچول. ښه نو ځکه دې ویل نن به زه اشپزي وکړم. هغه په داسې حال کې چې په میز یې کابونه کېښودل وویل همداسې یې وبوله. خواړه مو وخوړل. خبرې مو سره وکړې. د خوراک وروسته یاسر خپلې خونې ته لاړ او زه خپلې خونې ته. چپرکټ کې کېناستم. مخامخ دیوال ته مې سترګې شوې. هغې کې راته د ولولې تصویر ښکارېده. تر ډېره مې ورته کتل او مسکی کېدلم. دا تصویر یې هماغه د نن ورځې و. هماغسې معصومه شهزادګۍ ښکارېده. اوږد وغځېدم. په خپل ځای کې اوښتم راوښتم خو د ولولې سره له خبرو پرته راته خوب نه راته. زړه مې ناارامه و. غوښتل یې یو ځل ولوله وګوري، هغې سره خبرې وکړي، د بدن خوشبو یې حس کړي. زړه مې همدا راته ویل چې له ولولې نه بېلتون نشم زغملی. هغه راته ویل د افغانستان له تګه تېر شه، ځان د ولولې غېږ ته ورسوه. له هغې سره واده وکړه. خو د دې خبرو وروسته به مې د مور هغه خبره ذهن ته راغله چې موږ دواړه مړه شو بیا به کلي ته راځې. د مور خبرې به مې ذهن نارامه کړ. خو د ولولې یوې خبرې به زما زړه کې د سرو زرو ماڼۍ جوړوله. هغه اوس زما د زړه ملکه ګرځېدلې وه. په خپل ځای کې نیغ کېناستم. له میزه مې موبایل راواخیست. غوښتل مې چې د ولولې سره خبرې وکړم. د مور له زنګه یې خبره کړم. زړه مې په ټوپونو و. همدا یې غوښتل چې نور سوچونه ونه کړم او هغې ته زنګ ووهم. د هغې شمېره مې په زړه لیکل شوې وه. موبایل کې مې ووهله او شنه تڼۍ مې پرې کېکاږله. زنګ ور روان شو. اوکی یې نه کړ. په دوهم ځل یې اوکی کړ. هلو. د هغې غږ مې زړه خپل تل ته ورته نه کړ. نه پوهېږم څنګه هغه خوشحالي او د زړه سکون درته بیان کړم چې د هغې د غږ په اورېدو به ما حس کاوه. ومې ویل ښایي ډېره مصروفه وې. نه مصروفه خو نه وم. موبایل یو ځای کې و او زه بل ځای. ډېرې خبرې مې ورسره وکړې. د هغې له خولې راوتلې خبرې ماته د ژوند نوې خوښي را په برخه کوله. خبرې یې ټولې مرغلرې وې او دا مرغلرې زما د زړه په کتابچه لیکل کېدلې. زړه مې غوښتل دنیا ته یې وښایي چې زه د یو داسې بنده په نوم شوی یم چې هره صحنه مې ورسره د ژوند خوښي زیاتېږي. هغه شهزادګۍ ده. هغه معصومه شهزادګۍ ده. وروسته مې وویل
یو څه ویل درته غواړم. غلی شوه. لږه شیبه وروسته یې وویل وبخه د تلویزیون اواز مې کموه. هیڅ خبره نه ده. ښه تا راته څه ویل؟ پرته د ځنډه مې وویل هو ښه وایه غوږ یم. ستونی مې تازه کړ او راپورته شوم. مخامخ اورسۍ ته ودرېدم. بهر نری نری باران ورېده. یخې سیلۍ خونې ته یخه هوا راته ننه کوله. ګروپونو د سړک بڼه بدله کړې وه. ومې ویل زما 7 کاله پوره کېږي چې زه لندن ته راغلی یم او بیا کور ته نه یم تللی. تا ته له زنګ وهلو مخکې مې مور زنګ راوهلی و. هر وخت ورته ملامت یم خو اولاد یم بیرته مې وبخي. دلته مصروفیت او له هغې مخکې د طبیعت لانجې نه پرېښودم چې کور ته ولاړ شم. خو اوس اوسګار یم. هیڅ ډول ممانعت نشته چې د کور له تګه مې منع کړي. مور مې راته نن یوه خبره وکړه چې تر اوسه مې مغز کې انګازې کوي او زړه ته مې درد رسوي. ما له خبره نه وه خلاصه کړې چې زما خبرې یې راغوڅې کړې او ویې ویل ښه اوس څه کول غواړې؟ زړه مې نه غواړي چې له تا یوه ثانیه هم بایل شم او نه مې پرېږدي. خو د وخت تقاضا له سړي هره لاره ورکوي. غواړم کور ته لاړ شم. مور پلار ورور ورندار کلی او د ماشومتوب ملګري وګورم. غلی شوه. زما په اند د تګ خبرو یې ذهن کې سوچونه را پیدا کړي وو. د لږې چوپتیا وروسته یې وویل سمه ده هغوی در باندې حق لري خوشحاله بشي. لومړی غواړم له تا سره ووینم. ټوخی یې وکړ. په ټټ غږ یې وویل سبا هماغه پارک کې سمه ده؟ پرته د ځنډه مې وویل بیخي سمه ده. زه بیا درته زنګ وهم سمه ده؟ نرۍ خندا یې وکړه. سمه ده لیونیه. د لیوني په اورېدو مسک شوم. هیڅ مې ونه ویل. موبایل مې بند کړ او په خوشحالۍ ویده شوم.